دا وبا چې کله شروع شو نو کارونه تاسو ته پته ده ټوله دنیا کې ګډوډ شول. موږ پکې هم په یو شاپینګ سنټر کې چوکیداري شروع کړه. اوس یو ورځ یو جنۍ نیولې وه په غلا کې، لوی مال پټ کړ. پولیسو ته یو ټلیفون وکړو، وسروره یو ښایسته ښکلي د زعفرانو نه راغله یو جنۍ چې پولیس وه، هغه ورسره بل پولیس و. دی راغلی نو زه چې پسې کله تلمه، خدای شته زما په دغه ټایم کې په دې خپو ډېر زیات دړ و، ولې د ولاړې کار او یا دومره په تکلیف کې کار ما چېرته نه دی کړی. 8 ګنټې په یو ځای باندې ودرېدل دا انتهایي ګران کار دی. اوس زه چې تاسو ته لیږم، شاید چې ستاسو په ژوند کې داسې ورځ نه راغلی چې تاسو 8 ګنټې مسلسل ولاړ چې تاسو محنت کولی، نو اوس په زموږ دا حل نه و. خیر کاروایي ماروایي وشوه، جنۍ پیډ راغوسته، ما ته چې ته په دې بوټانو کې کار کوې. ما وی دا بوټان خو داسې نه دي چې لکه ته پکې 8 ګنټې ودرېږې او ته پکې صحیح چوکیداري وکړې. نو ما مطلب دې څه دی؟ ما په ذهن کې خو دا راتلل، ما چې یاره جنۍ بس رو رو ګپ راغی، اوس پوه چې دا زما نمبر دی او هغه او دغه، خو داسې څه نه و. انسان دوست او ژوند پرسته جنۍ وه. بیا ما ته وایي چې یاره دا بوټان به راواخلې او په دې کې دا د ښځو دي، دا د سړو دي، ستا په دې خپه کې چې دا کم تلي نه لاندې دا قوب غوندې کې وي، د دې دا کار وي، د چا زیات وي د چا کم وي، نو ته به ورته ووایې چې یاره اول ما په دې مشین بوځي او بیا تاله که دغه بوټان نه باندې نه اوسېږي نو بیا به تاله په دې کې دننه تلی کېدي. وسروره دا په ژوند کې په اول ځل دا هورمه چې بوټ الې په مشین به هم ګرځي چې ستا د خپې دغه څنګه دی، د هغې دپاره کم بوټ دی او بیا به پکې که هغه ورته پیټ نه راځي په هغې کې به تلی ږدي، ولې چې ته هغه 8 ګنټې 10 ګنټې ډیوټي په آرام سره وکړي. دا زما په ژوند کې په اول ځل باندې داسې څه راغلل. خیر زه چې لاړم نو یو $310 خو یې رانه م ودانګول چې 3.5 روپۍ دي پاکستاني. خیر د خبرې مقصد مې دا دی چې دغه بوټان چې کوم ما پاټی اچولي وو د هغې نوم دی اشپه پیس، تاسو ټول به یې اچوئ. دا ما ډېر یوز کړي، دا آرامدی و. خو خبره دا دی چې ستا کله کاروبار زیاتیږي او غټیږي ته رو رو بېمانه کېږي. دا د پښتونخوا اصول دی. نو د سوات کې چې کم د بوټانو غټ کاروباري سړی دی، د هغه دوکانونه خو 6 ته ورسېدل، خو نوي بوټان چې دي قسم دی داسې دي لکه د ټیر نه چې وله دا دغه کټ کې دا 400 والي سپلی به ترې آرامدی وي. داسې بوټان یې لکه 2 نمبر کاپي راښکه 3 نه ښکه، پته نه لګي چې دا تا کومه کاپي راښ کړې ده. ستاسو په سکرین باندې دغه بوټ دی، تاسو یې وګورئ. خیر په ده به بیا بحث کوم، خو د پولیسانو بحث دی. نو زما سره دا احساس دی یاره چې کوم زموږ په پښتونخوا کې پولیسان دي، دي چې په دې چوکونو ولاړي یا د خپلې ډیوټۍ ته ولاړي، د دې نه موږ چېرته دا تپوس کړی چې یاره ستا دا بوټ چې کوم دی دا دومره آرامدی دی چې ته په دې کې یاره دا 8 ګنټې 6 ګنټې 12 ګنټې ډیوټي کولی شي، یا ته راشه دلته کښېنه که نه. موږ د هغو سره ډېر انتهایي په بد اخلاقۍ باندې د پولیسو سره پیښ راځو. بل موږ په ذهن کې دا دی چې یاره دی رشوت خور دی، دی پیسې اړي شته به کې او کوي هم. د هغې وجه دا ده چې یاره یو خو دې ته دومره وسایل نه میلاویږي، د دې تاڼه چې کوم ده که نه هغه حکومت نشي چلولی. په تاڼه کې پنکه وي، بجلي وي، اوبه وي، خوراک څښاک وي، کټ وي پکې، دا خو پکې هلته پاتې کېږي هم، پنکې وي، نو دا هم په دې خلکو باندې اخلي. بله خبره د دې سره چې دا کم ډاټسنې دي، دا ګاډي چې دي ورسره، دې ته حکومت هم دومره پنډ نه ورکوي چې دې سره دا تیل پوره شي. دا هم ستاسو نه چې دا کم شوکه پوکه واخلي که نه، دا هلته هم لګي. دا داسې نه چې ټولې پیسې د یو پولیس جیب ته ځي. خیر کوي، داسې نه وایو چې نه وایي. نو خبره دا ده چې زموږ پولیسان کار ډېر کوي. اوس د دنیا د نورو خلکو ته وګورئ، دا کومه پولیس چې راغلي وه، دوی په هفته کې 5 ورځې کار کوي، 2 ورځې چوټي، بیا په کال کې دل 3 میاشتې چوټي ورکوي او هغه کړک تنخوا ورکوي او 3 میاشتې چوټي. یو میاشت بیا د دې ټریننګ وي، هر کال ورته دا هر سره دوباره ګردان کوي. خیر جامې په هزار 15 هر ورځې دپاره جدا جدا جوړه او 3 جوړې ورته بوټان ورکوي، جورابې ورکوي، ډېر ښکلي ښکاري هم. صحیح ده، زه به یو تصویر را پیدا کړم، تاسو به په دې سکرین وګورئ. به هر حال زموږ په پښتونخوا په پولیسانو دومره خرچه کېږي نه کېږي، بل هغو ذهني مریضان دي. ولې چې هغو 4 او 5 ورځې
په دقې تاڼه کې شپه ورځ پراته وي د ورځې ورته هم یو ټلیفون وکړي هله راشه دا چلو شو ام پی ای ته ځان له نه قلاریږي ام این ای ته ځان له نه قلاریږي اپوزیشن کې کم کسان چې تیر حکومت تلی هغو ته ځان له نه هر چېرې دا ټلیفون باندې یو کړنګ رغي خبره دا ده چې هغو دومره ټپ جاب کوي پښتونخوا پولیس او بیا هم بدنامیږي نو د دې دپاره دې پولیسانو له څه پکار دي زه یې اوس په خبره پوه کړم دا صحافیان چې لاړ شي دې تاڼو کې او دا بکواس چې کم کوي صحافیان چې کوم بکواس کوي په دې باندې ډېره ښه ویډیو بونیر واینز والا راښکړي تاسو لاړ شئ هغه هلته وګورئ په صحافیانو بحث نه کوم خو دې صحافي له اجازت څوک ورکوي دقه تاڼه په تاڼه کې څوک وي پولیس صحیح ده اوس چې ته یو صحافي او هغه بیا یو داسې صحافي چې هغه د سره په صحافت پوهیږي نه ته د چا نه دا تپوس نه شي لکه په دې کاټلنګ کې چې دا ماشوم ووژلې شوې ده د تره چې دا ماشوم ووژلې وه په دقه کې یو صحافي د دې جنۍ په مور پسې تلی څه تپوس دې کوي وایي ته خو به لیونی شوي که نه مطلب یې دا دی که ته نه یې لیونی شوي ته لیونی شه دا اوس سایکالوجست ته راوله ډاکټر او به وایي چې یاره دا معاشره خو تاسو په زور باندې لیونی کوئ د خلکو په ذهنیت باندې تاسو کم د دې سوالونو او دا څیزونو د ښودو باندې د خلکو په ذهن څومره غټ اثر پرې باسي بل داسې ویډیوګانې چې ته سیګرټ هم په یو څه کې څکې که نه هلته هم راځي چې یاره سیګرټ ښه څیز نه دی موږ په یو ویډیو دا ونلیدل چې یاره دې کې اخوا داسې هر سړی دی چې دا هر سړی نشي کتلی خیر په دې کې قصوروال دا پولیس هم دی دا پولیس چې یو کس راونیسي یو 10,000 روپۍ ته هم برآمد کړي که نه بس وروره په دې ټیبل باندې په دې میز باندې به 10,000 روپو دا نوټ یا د 500 دا به ډک کړي 10,000 روپۍ څه دي خو دقه مې 2 نوټه دي د 500 روپو خو داسې خو نشي خوی که نه چې یاره دا 10,000 روپۍ ورسره مونږ نیولي دا به خواري کړي ولې دا غریبانان وایي چې یاره زموږ نوم بدنامیږي خو چې دا خلک وایي چې موږ کار هم کوو موږ څوک نیسو هم اوس تره ولګېده ورېرې ووژله دی به چېرته تښتي هم دې تاڼې ته به راځي د پولیس یا د دې صحافي قانونا دا د سره حق نه رغېږي چې راشي او د ده نه تپوس وکړي نن هغې مجرم ته خلک کنځل نه کوي خو دې صحافي ته کوي او نن دا پولیسان څه په ډاګه کوم سبب خلک کنځل دې پولیسو ته هم کوي نو تاسو د شهیدانو په لیسټ کې تاسو زموږ د پښتونخوا د امن دپاره ډېرې قربانیانې ورکړي اوس هم وایي چې ستاسو سره زیاتی کېږي دپاره د خدای دا شارټکټې مه استعمالوئ په کرونا کې اوس تاسو څه کار دی چې خلکو له کور کور ته روټۍ وړئ او دغه وړئ یو سیټ رشوت یې هم هلئ خپل وسایل له سره هم نشته او بل په خلکو کې دا کجورې او دا هر سره تقسیموئ د دې څیزونو ضرورت نشته مشاعرې کوئ د دې هم څه ضرورت نشته خپل حق دپاره ودرېږئ وایي چې یاره موږ به 5 ورځې کار کوو 2 ورځې به چوټي کوو صحیح ده موږ له جامه پیزار موږ له ایسی پکار دی موږ له په تاڼه کې دا څیزونه پکار دي موږ د سره ولاړو خو که دا شارټکټ استعمالوئ قسم په خدای چې دا خلک به وپېژني چې دا شی خو ستاسو نه وران دی تاسو چې یو کس له راولئ اول خبرې تاسو کوئ او دا ټول بیا راشي چې یاره شاته په کیمره کې ورډېږي چې موږ خلک ویني موږ دومره بادري وکړه دا بادري نه ده د دې یو خپل طریقې کار دی طریقې کار دا دی چې ته څوک ونیسئ ته باید عدالت ته بیایي عدالت چې کله فیصله وکړي مجرم به بیا الو میډیا ته راځي او په هغه ټایم کې به میډیا ته دا تپوس کوي چې یاره ته دا جرم منې او که نه او د عدالت فیصلې ته په کم نظر ګورې نو قصې ډېرې او سرې یوازې صحافیان نه دي ککړ په دې کې پولیسان هم ککړ دي شارټکټ استعمالوي خپل نوم بې ځایه ځای روښانه کول غواړي کوم ځای کې چې ورته ودرېده پکار دي اواز پورته کول غواړي هلته دي ام پی ای ام این ای نشي خفه کولی دا د دې مجبوري ده نو یوازې صحافي نو پولیس ورسره پکې هم دي تر بلې ویډیو BemBaq